Audio Jungle. السلام علیکم دوستانو، زه متی الله سالار او تاسو ګورئ پښتو نیوز. نن مې درته ډېر یو لوی خبر راوړی دی. اسرائیل غواړي چې د سیمې نقشه بدله کړي، خو دا کار ډېر خلک نه مني او دا کار ډېر خطرناک دی. اسرائیل غواړي چې د فلسطین، سوریې او د نورو ملکونو ځمکې خپلې کړي. دوی هڅه کوي چې د سیمې سرحدونه بدل کړي. د ترکیې ولسمشر اردوغان ویلي چې اسرائیل دا کار نشي کولی. هغه دا هم ویلي چې د نور ملکونو سره ظلم نه منل کیږي. ډېر مسلمان ملکونه او مشران دا خبره نه مني. دوی وایي چې دا کار به جنگونه پیدا کړي او خلکو ته به نقصان ورسوي. غزا، فلسطین او لبنان کې حالات خراب دي. خلک سوله غواړي، نه جنگ او نه هم د نقشې بدلون. نو ګران دوستانو، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا اسرائیل به دا کار وکړي شي که نه؟ خپل نظرونه سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ. او که تاسو زموږ چینل پښتو نیوز نوی سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.